د جانان مدینہ د مهربان مدینہ زړه ته یادېږي تل په هر زمان مدینہ زړه ته یادېږي تل په هر زمان مدینہ د جانان مدینہ د مهربان مدینہ زړه ته یادېږي تل په هر زمان مدینہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي صحابه او صحابیات. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه څه واقعه تاسو په مخکې خپرونه کې واوریدله او پاتې واقعه او د حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه د اسلام واقعه به په دې خپرونه کې واورو. اوس نو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله مجلس ته راځي. هغه نښې چې هغه راهب ورته ویلې وي ګوري چې هغه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شته او که نشته. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وایي ما له ځان سره څه خوراکي شیان راټول کړل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایی ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ما ته معلومه شوې چې ته نیک سړی غریب او محتاج هم یې. له ما سره د صدقې دا شیان و نو ما ته تر تاسې بل غریب او محتاج کس په نظر رانغی چې دا صدقې هغه ته ورکړم دا مې تاسو ته راوړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شیان یا هغه خوراکي توکي چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه راوړي ول هغه یې ځان سره واخیستل او خپلو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته یې وفرمایل دا وخورئ او په خپله ترې هیڅ هم ونه خوړل. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي له ځان سره مې وویلې دا د یوه نښه خو یې راته ښکاره شوه چې آخرینی پیغمبر صدقه نه اخلي او دا نښه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته هغه راهب ویلی وی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي بیرته خپل ځای ته راغله او بیا مې څه شیان له ځان سره راټول کړل. نو په دې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له قبانه مدینې منورې ته تشریف راوړی و. زه بیا ورغلم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمایل ما ته معلومه شوې چې تاسې صدقه نه اخلی دا ځل مې تاسو ته ډالۍ راوړې تحفه مې راوړې دا واخلئ. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډالۍ زما څخه واخیسته په خپله یې هم ترې وخوړله او په صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم باندې هم وخوړله. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایی له ځان سره مې وویل دا دی دویمه نښه هم را معلومه شوه چې آخرینی پیغمبر ډالۍ قبلوي. درېیمه نښه پاتې چې هغه راهب ورته ویلي و چې د دواړو ولو ترمنځ یې د نبوت مهر دی. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایی څه موده وروسته بیا یوه ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغله. یو ځای دی په مدینې منوره کې په نامه د بقیع الغرقد نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته و. په دې وخت کې یو صحابي وفات شوی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک صادر خور کړی و او په صادر باندې ناست و. زه ورغلم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مې سلام وکړ
او دا کوشش مې کوه چې زه به څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو ولو منځ وګورم چې په هغه کې د نبوت مهر دی. زه په دې کوشش کې وم او دا هڅه مې کوله. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را باندې پوش خپل مبارک صادر یې له اوږې نه لرې که. دا به څه حال و؟ سلمان د الله نیکبخته و. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک صادر له خپل مبارک اوږو نه لرې نو ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولو ترمنځ هغه د نبوت مهر ولید. په هغه باندې ورپرېوتم، هغه مې ښکل او له دې سره مې داسې ژړا پیل کړه چې نه زما آواز درېږي او نه مې د سترګو اوښکې درېږي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ځانه بیل کړم او خپلې مخې ته یې کښېنولم. ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له پایه تر پایه ټوله قصه واوروله. هغه قصه چې په مخکې خپرونه کې تاسو واورېدله. کله مې چې قصه ټوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واوروله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه و کرامو ډیر زیات تعجب کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اطمینان ډاډ او تسلي راکوله. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي بیا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر له خپل بادار سره په دې ډول مکاتبت وکړه، یعنی خپل بادار ته مې وویلې چې زه به تا ته 300 د خرما ونې کښېنوم او تا ته به زه 40 اوقیې سره زر درکوم. هره اوقیه د جوار د دانې په اندازه ده، ته به ما آزادوي. سلمان فارسی وایي دا کار ما د خپل بادار سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امر سره وکړ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته په خطاب کې وویلې له خپل ورور سره مرسته وکړئ. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي خلکو د خرماو په بوټو سره زما مرسته وکړه. چا به 10 چا 10 او چا به 15 بوټي راکول تر دې چې 300 بوټي پوره شو. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل سلمانه لاړ شه او دې بوټو لپاره ته کندې جوړې که تر څو دا بوټي پکې کښېنوو او کله چې تا کندې وکلندلې نو ما خبر که چې په خپل لاس پکې زه درته بوټي کښېنوم. دا د محمد رسول الله وینا ده حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې ما او زما ملګرو کندې وکلندلې د بوټو لپاره نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم می خبر که. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو هغه بوټي نال کړل. قسم په الله سلمان وایي په دویو کې یوه هم اوچه نه شوه او له ټولو نه غټې غټې ونې جوړې شوې. هغه باغ تر اوسه هم په مدینې منوره کې شته. زه ورغلی یم، الله دې تاسو ته هم نصیب کړي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي بوټي چې نال او غټ شول نو اوس د 40 اوقیو سرو زرو خبره پاتې شوه چې دا به څنګه خپل بادار ته پوره کوم او د هغه د غلامۍ نه به ځان خلاصوم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته د مرغۍ د هګۍ په اندازه سره سره زر راکړل او داسې راته وفرمایل چې سلمانه دا یوسه او ادا یې کړه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ورته ویلې ای د الله رسوله دا خو ډیر کم دی او هغه سره خو ما د 40 اوقیو سره زر واده کړې ده. سلمان فارسی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل دا در سره یوسه الله رب العزت به یې ستا له لورې ادا کړي. سلمان فارسی وایي قسم په الله کله چې مې دغه راواخیستل او ټول مې کړل نو پوره 40 اوقیې راوختل ځکه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه وه. سلمان فارسی وایي هغه مې هغه یهودي ته ورکړل او په دې ډول مې ځان آزاد که. مسلمانیږي د محمد رسول الله تر مخه در شهادت کلمه وایي. سلمان فارسی وایي بیا مې د خندق په غذا کې د یو آزاد مسلمان په توګه ګډون وکړه او تر هغې وروسته له یوې غذا نه هم زه نه یم پاتې شوی.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سلمان او ابو دردا رضی الله تعالی عنهما ترمنځ د ورورولي تړون رامنځته حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایل ان الجنة تشتاق الى ثلاثة علي وعمار وسلمان بېله جنت 3 کسانو ته ډیر په شوق سره سترګې په لاره دی چې هغه علي عمار او سلمان رضی الله تعالی عنهم دي دا هغه دي چې محمد رسول الله په دنیا کې د جنت زیری ورکړی دی حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه یو فاضل زاهد او جلیل القدر صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې کس و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي سلمان رضی الله تعالی عنه به له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د شپې تر دومره ناوخته پورې مجلس کوه چې موږ ته به ویره پیدا شوه چې ګوندې سلمان له موږ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې شوی دی کله چې له حضرت علی کرم الله وجهه نه د حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه په اړه پوښتنه وشوه نو حضرت علی کرم الله وجهه وفرمایل هغه یو داسې کس دی چې لومړنی او آخرنی ټول علم زده کړی دی هغه کم ناپوه سړی نه دی بلکې زموږ د اهل بیتو له ډلې څخه دی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په څه باندې محمد رسول الله ته نږدې شوی و په څه باندې محمد رسول الله هغه ته په دنیا کې د جنت زیری ورکوه ځکه چې د هغه زړه کې د الله مینې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې ځای نیولی و نو راشئ درنو ځوانانو د دنیا ژوند ډیر لنډ دی خویندو او ورونو الله ته متوجه شئ د الله نه وویریږئ د الله رب العزت په اوامرو او د الله رب العزت په احکامو باندې عمل وکړئ هغه عملونه وکړئ چې الله درنه راضي کیږي هغه عملونه وکړئ چې په هغه باندې محمد رسول الله خوشحالیږي تر څو د آخرت په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسو ګنهګارانو شفاعت د الله په حضور کې وکړي او د دوی په شان الله رب العزت موږ او تاسو هم جنت ته داخل کړي د فساد خیال د فساد قصد د ګناه قصد د بیحیۍ قصد د خپلو مغزونه وباسئ الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه لپه کړئ چې الله موږ وبخي مخکې موږ ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلمان او د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنهما ترمنځ د ورورولي تړون وکړ حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه څه موده وروسته شام ته ولاړ او په شام کې هستوګنه غوره کړه او حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه عراق ته ولاړ حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ته یو خط ولیږه او په هغه خط کې لیکلی و السلام علیک اما بعد فإن الله رزقني بعدك مالا وولدا ونزلت الأرض المقدسة ابو دردا لیکي حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ته پر تا د سلام او د سلام نه وروسته الله را باندې تر تا وروسته د مال او اولاد لورینه وکړه او په سپېڅله ځمکه کې اوسیږم مطلب یې دا و چې د خپلو دیني ورور سره مرسته وکړي اما حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دنیا ته شا کړې وه هغه الله غوښته هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته هغه بل کوم هدف او بل کوم مقصد په دنیا کې نه درلود نو اوس ګورو چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه حضرت ابو دردا ته څه لیکي دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته د جانان مدینه د مهربان مدینه زړه ته یادېږي وي تل په هر زمان مدینه زړه ته یادېږي وي تل په هر زمان مدینه دا د جانان مدینه د مهربان مدینه زړه ته یادېږي وي تل په هر زمان مدینه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ کله چې د حضرت رضی الله تعالی عنه دا خط حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته رارسیږي نو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په ځواب کې ورته لیکي السلام علیکم اما بعد فإنك كتبت إلي أن الله رزقك مالا وولدا
فاعلم ان الخير ليس بكثرة المال والولد ولكن الخير هو ان يكثر حلمك وان ينفعك عملك وكتبت إلي أنك نزلت الأرض المقدسة وأن الأرض لا تعمل لأحد اعمل كأنك ترى وأعد نفسك من الموتى. په ځواب کې ورته لیکي پر تا دې هم سلام وي او له سلام نه وروسته تا راته لیکلي چې الله جل جلاله در باندې د ډېر زیات مال او اولاد پیرزوینه کړې. نو واوره زما خبره. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې خیر د مال او اولاد په ډیروالي کې نه دی بلکې په دې کې خیر دی چې ستا نرمي او حوصله زیاته وي او دا چې ستا علم تا ته ګټه در ورسوي او په یو روایت کې دا هم راغلی چې ستا عمل تا ته ګټه در ورسوي. او تا راته دا هم لیکلي چې په مقدسه ځمکه کې اوسیږي. نو واوره ځمکه د چا لپاره عمل نشي کولی څومره چې کولی شي په خپل عمل وکړه او ځان مرګ ته تیار کړه. دا د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ځواب او د دې فقیرانه ژوند و. یو ځل حضرت سلمان فارسی ته حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه وړاندیز وکړه چې تا ته به زه یو کور در جوړ کړم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه حضرت حذیفه ته وویل آیا ته غواړې چې زما نه بادار جوړ کړې او هغه ډول کور راته آباد کړې لکه چې ته یې په مداین کې لري؟ حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل نه ای سلمانه بلکې داسې یو کور چې له بانسونو او یمني ټوټې نه جوړ شوی وي او کله چې ته پکې ودرېږې سر دې پکې له چت سره ولګیږي او کله چې پکې ویده شې نو اړخونه دې له دیوالونو سره نښتي وي یعنی ساده او ډیر تنګ کور. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په ځواب کې ورته څه وایي ترې تیر شه او خپل کار کوه زه دا شیان نه غواړم. هغو دنیا نه غوښتله هغو دا اپارتمانونه او دا بنګلې نه غوښتلې هغو الله غوښته. هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین غوښته د الله او د الله د رسول رضا یې غوښتله. هغوی لپاره الله رب العزت په جنتونو کې بنګلې او کورونه جوړ کړل. راځئ قدرمنو اوریدونکو چې د دې مبارکو صحابو سیرتونه ولولو او په خلاصو غوږونو یې واورو تر څو د دوی په نقش قدم باندې روان شو او الله رب العزت موږ هم جنتیان وګرځوي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته چې له بیت المال څخه کومه 15,000 روپۍ مقرره شوې وي کله به چې هغه 15,000 روپۍ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ترلاسه کړې نو پر خلکو به یې هغه پیسې ویشلې. پخپله به یې په خپل لاس ګټلې ډوډۍ خوړله او هغه داسې چې د خرما له پوټکو څخه به یې شیان جوړول او بیا به یې خرڅول او خپل ژوند به یې په هغه باندې تیرول. کله چې د خندق د غذا وخت راغی نو همدا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې د مدینې ګرد چاپیر کې د خندق کینېدلو مشوره ورکړه. دا مشوره حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله ته ورکړې وه چې موږ او تاسو به د مدینې ګرد چاپیره خندق وکینو تر څو چې د مشرکینو او د هغوی د حملاسو د حملې نه او د هغوی د یرغل نه په امن کې پاتې شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه مشوره ومنله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق کینېدلو امر وکړ. نو د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه پر سر د مهاجرینو او انصارو ترمنځ لانجه رامنځته شوه. یوې ډلې ویل چې هغه له موږ نه دی او بلې ډلې ویل چې هغه موږ پورې تړاو لري. مهاجرینو ویلې چې حضرت سلمان زموږ دی او انصارو به ویلې چې حضرت سلمان زموږ دی. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته څه وایي سلمانو منا اهل البیت. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه موږ پورې اړه لري او زموږ د اهل بیتو له ډلې دی. په اسلام کې قومیت ته کم ارزښت نه دی ورکړل شوی. په اسلام کې ژبې ته کم ارزښت نه دی ورکړی شوی بلکې هغه څوک الله څخه محبوب دی چې هغه د الله نه ډیر ویریږي او ډیر تقوادار وي لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
سلمان د کم ځای دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلمان منا اهل البیت، سلمان موږ پورې اړه لري او زموږ د اهل بیتو له ډلې څخه دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه له حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه، د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه، د عقبه بن عامر نه، د ابو سعید خدری نه، د کعب بن عجره نه، د ابي عثمان نهدي نه او له شرحبیل بن سم نه او نورو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم نه روایتونه نقل کړي دي. د حدیثو په سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د هجرت په 15 کال د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وروستیو ورځو کې وفات شو. یو قول دا هم دی چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په 14 هجري کال په لومړیو کې او ځینې نور بیا وایي چې د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوران کې وفات شوی، خو راجح قول اول قول دی چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وروستیو ورځو کې وفات شو. عباس بن یزید رحمه الله فرمایي چې ځینې اهل علم وایي چې د وفات پر مهال د حضرت سلمان فارسی عمر 350 کاله و، خو په دې کې علماو اختلاف کړی، اما په دې کې اختلاف نه دی چې د هغه مبارک عمر 250 کاله و. سلمان فارسی داسې صحابي و چې هغه قرآن او انجیل لوستی ول. 3 لورګانې درلودلې، یوه په اصفهان کې او 2 په مصر کې اوسېدلې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه او د محمد رسول الله په کتلو یې د خپلې سترګې مړې کړې او ځان ته یې په جنت کې بنګلې جوړې کړې، لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورکوي ان الجنة تشتاق الى ثلاثة علی و عمار و عثمان. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند شو تر څو چې الله زموږ نه راضي شي. ځکه هغه عملونه چې موږ لرو داسې عملونه نه دي چې موږ به تاسې به د الله رب العزت د عذاب نه پې خلاص شو. راځئ قدرمنو اوریدونکو په عاجزي او تضرع سره لاسونه الله تعالی پکړئ، د خپلو بدو عملونو نه توبه وکړئ او دې لپاره متوجه شئ چې په خپل ژوند کې کومه نیک عمل وکړم چې الله رانه راضي کیږي او الله رب العزت مې په هغه عمل باندې بخي او الله رب العزت مې جنت ته داخلوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي. الله رب العزت دې زموږ خویندې او ورونه د بدو عملونو نه وساتي. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. الهی چې محترم هلته دی، هلته رحمت الهی چې محترم هلته دی. د زړه درمان مدینه د مسلمان مدینه، زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه، زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه.